زما ډیرو قدرمنو عزتمنو پتمنو د اسلام په ښایسته دین را شریکو مسلمانانو ورونو، الله جل جلاله وعم نواله وعز اسمه په دغه مبارکو آیاتو کې د مسلمانانو دپاره د یو اهم عبادت ذکر کوي. الله تعالی فرمایي قد افلح من تزکا، فلاح او نجات پیدا کوي هغه چا، کامیابی او خلاصون پیدا کوي د جهنم د اور نه، د هغه عذابو څخه، د هغه فتنو څخه، د هغه مصیبتو څخه. هغه چا نجات پیدا کوي چې ځان یې پاک کړي. د ځان د صفایي په ارتباط باندې درې خبرې وي. یوه خبره دا ده چې سړی د شرک و د کفر نه ځان پاک کړي. دا یو قسم پاکی ده. دا کفر و شرک دا نجاست دی. الله پاک دی موږ و تاسو د تمام انواعو د کفر و د شرک نه وساتي. قرآن شریف کې الله پاک ذکر کړی دی انما المشرکون نجس. دا مشرکان خلق دا نجس دی. الله پاک وای دا مردار دی. د مرداری په ارتباط باندې مسله دا د یو څه علما خو هغه چې مجتهدین حضرات دي هغه وای دا ظاهري مرداری جنې مراد ده. ظاهري مرداری اخستی ظاهر بدنی دای خراب دی. دویم ټکی دا دی لکه زموږ احناف حضرات هغه وایي ظاهرا خو که چیرې کافر ولمبېږي، غسل وکړي، ظاهري جامې پرېمینځي، ظاهري بدن صفا کړي، نو کیدای سي د ده بدن به پاک وي. اصل کې د کافر نجاست و مرداري دا په عقیده کې د په زړه کې د زړه کې مردار دی. زموږ د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب هم دا دی چې دا ظاهرا مرداری نه د مراد جنې مراد باطنی مرداری ده. بهرحال یو قسم نجاست و مرداری دا ده چې یو سړی یا یوه زنانه دا د کفر و د شرک نه ځان وساتي. دا یو قسم پاکی ده او اهم پاکی هم دغه ده. دا مهمه پاکی ده چې سړی دا زړه صفا کړي، په زړه کې د الله تعالی د ذاته څه سیوا بل چاته ځای ورنه کړي. بل چاته ځای ورکول پکار نه دي. چې څومره د الله تعالی مخلوق دی دا د الله تعالی په قدرت باندې چې الله یو څه وغواړي چې دی دې دا وکړي هغه کار کوي سي. د الله بې ارادې یو مخلوق هم کار نشي کولی. هم د زړه صفایي د شرک و د کفر نه. دویم قسم دا زړه چې صفا کېږي د کفر و د شرک نه په څه شي صفا کېږي؟ نو چې سړی دا کلمه ووایي لا اله الا الله محمد رسول الله، دا سړی که په کلونو کافر و مشرک وي خو چې په ژبه یې وویل، په زړه کې ورلره ځای ورکوي، عمل یې د دې کلمې مطابق وکوي، دا سړی د کلو کفر یې ختم شو.
کفر چې ختمیږي په چی شي ختمیږي؟ په اسلام باندې ختمیږي. چې د چا سره اسلام راغلی کفر خپل ولاړی د مابین. چې د چا سره اسلام راغلی، اسلام ایمان دا یو داسې مبارک عمل دی چې چاته الله ور نصیب کړي، بس هغه تور کرغیړن کفر هغه د مابین سځي. زموږ د اسلام د مبارک دین یو عجیبه دستور دی، یو عجیبه قانون دی. الله پاک دا نظام جوړ کړی دی. داسې کېدلی سي چې یو سړی دی نور ټول مسلمان وي، ټول مسلمان، اما لږ حصه یو څه کې دی پکې کافر شي. داسې نشي کېدلی چې سړی دی یو څه کافر وي یو څه دی مسلمان شي، داسې نشي کېدلی. دا د اسلام مبارک دین چې دی دې ته الله تعالی یو خپل عزت ورکړی دی، شرافت یې ورکړی دی. په زړه کې یوازې هم اسلام راکلی سي، کفر بیا نه ځای شي، کفر بیا هلته نسي راکللی. او که کفر راغلی بیا اسلام هلته نسي چلیدلی، بیا نسي چلیدلی. الله پاک اول ټکی چې ذکر کوي قد افلح من تزکا، په تحقیق کامیاب سو، فلاح و نجات پیدا کړي د ابدي جهنم نه، د ابدي عذاب نه. هغه چا چې ځان یې پاک کړي د کفر څخه په اسلام باندې. دویم قسم صفائی د منافقت نه ده. کامیاب سو هغه څوک چې ځان یې صفا کړي د منافقت نه په اخلاص باندې. منافقت پریږدي او اسلام اخلاص غوره کړي، دا سړی کامیاب سو، نجات یې پیدا کړي. کچیری د یو چا په زړه کې منافقت وي، اخلاص ورسره نه وي، دغه سړی خو ظاهرا الله پاک دې موږ او تاسو وساتي د مسلمانۍ دعوه کوي، ظاهرا مسلمان دی، په دنیا کې به هم د مسلمان سره اوسیږي. مسلمان ظاهرا کار نشي په درلودلی، اما ولیکن چې کله د حشرګاه میدان راغلی، د حشرګاه پر میدان به د دوزخیانو سره یو ځای دوزخ ته ځي. د منافق اسلام په دنیا کې ګټه رسي، اما په چا کې نه رسي، په آخرت کې ګټه نه رسي. د کفر څخه سړی په اسلام پاکیږي او د منافقت نه سړی په اخلاص پاکیږي، خالص د الله تبارک وتعالی د رضا دپاره کار کوي. دریم شی دا دی چې سړی دا خپل زړه د حسد، کین، بغض، عناد، ریا، سمعت، تکبر نه د دې نه پاک کي په مینه محبت باندې د الله پاک سره یې مینې. چې د الله رب العزت سره یې مینه پیدا سوه، دا سړی کامیاب سو. دا کم اعمال چې کوي د ریا او د سمعت دپاره نه، د تکبر او د غرور دپاره نه، نور داسې هغه شیان پکې مد نظر نه چې د حسد، کین، بغض، عناد په خاطر باندې کوي، دا سړی کامیاب سو. ظاهری پاکی، مفسرین حضرات وایي د دې آیات مبارک نه ظاهری هم پاکی اخیستل کېدای شي. قد افلح من تزکا،
کامیاب سو هغه څوک چې ځان یې پاک کړي او داسې یې وکړي غسل یې وکړي د دین ظاهري پلیتي او مردارۍ نه د دین یې ځان پاک کړي وذکر اسم ربه او یاد یې کړي نوم د رب خپل فصلى بیا یې لمانځه وکړي مفسرین حضرات لیکي چې دغه د یادولو سره نوم د الله دا د تکبیر تحریما دي چې سړی اول الله اکبر ووایي باره نو لمونځ پسې شروع سي د خیره بیا لمونځ وکړي یا مراد د دې څه نور لمونځونه دي دا یې وکړه منځونو دپاره یې ځان صفا کړي د عبادتونو دپاره یې ځان صفا کړي حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه روایت نقل کړي وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام و فرمایل په اخیره زمانه کې بزما امت درې ډلې عن قریب اخیری زمانه دا زما امت په درو ډلو تقسیمیږي نبی علیه الصلاۃ والسلام یوه ډله به داسې ډله وي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دی به عبادت کوي د الله دپاره خالص د الله دپاره دویمه ډله به عبادت کوي د ریا او د سمعت دپاره دریمه ډله به عبادت کوي د دې دپاره چې په دې عبادت باندې د خلکو نه یو څه وخوري یو څه شی ځان ته حاصل کړي په دې عبادت باندې اوس خو دا مسله سوه خلک درې رقمه سوه که یې عبادت ګوره عبادت به کوي درې ډلې دي که یې عبادت ظاهرا سړی چې وایي لمونځ کوي ظاهرا به تاسو ورته ګورئ روژه به یې نیولې ظاهرا به ورته ګوري حج و عمره به کوي ظاهرا به ورته ګوري مسجد و خانه کعبه به آبادوي ظاهرا به ورته ګوري مدرسه و خانقاه به آبادوي ظاهرا به ورته ګوري سنگر و منبر به آبادوي اما ولیکن دا مسله د ګوري یاد ساتي چې په دې کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زما امت به درې قسمه راځي درې ډلې به جوړېږي یوه ډله به د الله محضاً لله عبادت کوي دویمه ډله به د ریا او د سمعت دپاره عبادت کوي درېیمه ډله به د دې دپاره چې په دې عبادت باندې د خلکو څه وګټي څه واخلي څه وخوري د دې دپاره به عبادت کوي حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا ټول امت به راجمع کړي د حشرګاه میدان ته به یې راولي الله رب العزت چې کله یې راوسته دا ټول جمع شي د ټولو څه مخکې هغه ډله راپېش کوي چې ظاهري شوشا د صوفي سړي جوړ کړي الله رب العزت دې موږ تاسو وساتي ظاهرا د شو شاته چې وګوري سړی چې وایي بزرګ دی سړی چې وایي فر دی سړی چې وایي د وخت هغه ښه ملا دی دی خبرې ته چې وګوري پیلو ته چې وګوري اعمالو ته چې وګوري سړی اریانی خو لیکن چې کله بیا یوازې سو بیا د الله تعالی مخالفت کوي د رسول الله مخالفت کوي دغه چل یې کوي د دې دپاره یې ځان داسې بزرګ جوړ کړی و چې د خلکو څه یو څه واخلل د دې دپاره یې دا چل کوي چې د خلکو څه څه اخیستل کول په دې باندې د خلکو څه څه خوړل په دې باندې همځکه یې دا چل ظاهرا ځان صوفي په زړه کې نه صوفي
ظاهرا به یو روایت کې راځي پیغمبر علیه السلام وایي پوستینان به اغوستي وي چې ورته وګورې سړي په د ډېر زر خیال پر راځي ژبې به داسې خوږې وي در شاتو به خوږې اما په باطن کې به پیغمبر علیه السلام وایي تر لیوه هم بدتر دومره به بد وي دا ډله به اول در ټولو مخکې را چې د دین په وجه دې د خلکو څه ګټه کول تا ول زه دین راولم تا راته ویل چې زه بزرګ یم تا راته ویل چې زه د الله دپاره دا لمنځونه کوم مثال خو عیني ممثل نه د مثال په طور باندې یو تشبیه یو مثال راولم چې په ذهن کې دا ټکی راشي دا بعضې ډمان غزلچان سروزګر سرنا والا تاسو لیدلی دي دا خلک دا یو څوک کور ته راولي ټوله شپه ادب دی غورځي اوس خو بیا زموږ په زمانه کې عجبه زورور نوم یې د دې ډمانو دپاره پیدا کړی دی خلکو تاسو اورېدلی دي هنرمند ورته وایي زموږ په زمانه کې دې ته ډمانو دلاکان ویل موږ یې دلاکان بولو یا یې ډمان اوس خلک و دې ته هنرمندان وایي که نه نو به هر حال ولخوند خو لا هلته وکړئ چې ستا پر سر هم ویښتان پیدا سوه که نه نو په دې وجه باندې خوند خو اوس وکړئ چې ته ته یې د هنرمند نوم ورکړه دا ګورئ دا اصلزاده دلاکان دي دا ډمان دي دا سرناګر نه دي دا ټوله شپه رنګارنګ غورځي که نر یې که ښځه یې چې سرنا کوي سروز کوي دا ډم دی زموږ په اصطلاح کې د بعضو خلکو په اصطلاح کې ورته دلاک وایي خو دا چې ټوله شپه وغورځېږي سهار چې سي شپه خو ووهله تاسو ووایه سهار یې د یو شي تمه یې که نه د دې کوربسه چې کم چا واده راوړی دی یا کم چا کوزده کړې ده یا کم چا دا میله جوړه کړې د هغه څه خو به سهار څه شی نه غواړي کې غواړي دا در دې مخکې لا ورسره خلاصه کړي چې دونه به راکړي موت دا ډول وهي دا سروز موت کوي دا اواز موت غږوي دا پیسې مو غواړي که نه زموږ د شریعت مقدسه مسله ده دوی ښځې دي یوه ته نائحه وایي بل ته مغنیه وایي نائحه هغه ښځې ته وایي چې په دې مړو پسې دا پخوا دا دستور و الله دې ورک کړي اوس ما خیال ورک سو انشاءالله دا چې ستا په کور کې به مړی وسو ښځې به راټولې سوې ژړېدونکې ښځې وې باقاعده یې د وزم ژړا زده وه ژړله بیا بیا څه تنخواګۍ غوښته که نه څه پیسې بیا غوښتې زموږ په ستا په مړي پسې مې دی وژړله نو هغه چې به پلار مړ و دې به پسې وژړل باره بیا څه پیسې ورکړي دې ته نائحه وایي دویم ښځه بیا مغنیه بولي دا سروزګره غزلچي ښځه دا بیا ټوله شپه ورځ بیا غزل وویله نو بیا څه غوښته ورکول اوس دا یې پر غزل غواړي پر سروز یې غواړي پر ډمتوب یې غواړي پر دلاکي باندې غواړي زموږ علما وایي که سړی را ولاړ سو دغه ښځې یو دوې چاپلاخې هم ووهلې ټیک شپه خو هم ټوله په ډمتوب باندې په تېره پسې وایستې سهار یې یوه روپۍ لا نه که ورغاړې نه په بندي دا د فقه شریفې مسله ده غاړې نه په بندي بدبختي خو دا کار پرېږده دا مه کوه اوس خو د بدبختي څخه خو به سړی دونه نه تنګېږي لکه د بدبخته څخه تنګېږي داسې چا به نو د دې پیچه به څه پیچی
د هغه سړي چې ډمتوب یې پلار یې هم ډمې نیکه یې هم ډمې زوی یې هم ډمې د هغه به نو څه برید نو د هغه څه بیا ګیله پکار الله پاک دې داسې نه کوي الله پاک دې داسې نه کوي الله پاک دې داسې نه کوي چې اصیل خلک و اصیلې ښځې راسه ډمان نشي اخره زمانه د باور نشته که نه وینې به یو ښه د خان صاحب زوی به په قوم کې به هم بهترینه پښایي زوی مړی به ډمې اوس ورته به غورځي اوس څه به کوي الله دې داسې نه کوي چې دا اصیل خلک راسه څوک ډمان خو مې ایله کړي دي هغه په هغې په بلا وهم هغه څه کو خو چې دا اصیل خلک ځان ته هلته چې ورسره کښېنې په قومي لیول در سره شروع سي دغونه لوړ ولاړ سي بابا زاده دی و کاکا زاده دی و نیکه زاده دی و دونه ښه دی په قوم او دلته نو ډم ته ډول ته ورځي دسمال یم په لاس کې الله پاک دې داسې نه کوي چې دا اصیل خلک راسه څوک نیسي د لاکانو ډمان نیسي د دې څخه ځان ساتل پکار دی که نه نو هغه څوک چې پر دې طریقه پیسې ګټي دا خو حرام ناروا دي هغه څوک چې بیا دغه رقم عمل کوي هغه که د پیر په جامه کې که د فقیر په جامه کې که د ملا په جامه کې دین نه کوي د دین د وجد پیسې ګټي د دې مثال د هغه ډن هغه په ډنټوب ګټلې دا یې بیا په چا ګټي دا یې ظاهرا دین را مخکې کړی دی او په باطن کې غل دی د دین الله پاک دې وساتي د داسې شیانو څخه ډېر ځان ساتل پکار دی د دې دا کسان دا کس به راولي د حشرګاه میدان ته الله پاک به ورته وایي ستا دې زما په عزت او په جلال قسمې د چا دپاره دې عبادت کوي څونه لو خبره ته ګوري دا دومره مخلوق به جمع وي الله پاک به ورته وایي ستا دې زما په عزت زما په جلال باندې زما په لویي قسمې د چا دپاره دې عبادت کوي په دې عبادت باندې دې څوک اراده هلته خو درواغ نسته دی نه دی لکه دا د اوس زمانې حالات چې بیا به نو سړی یو څه ورته ووایي چې بله خوا لنده ژبه ده واورې نه صفا به وایې صفا نو بله لار نسته ورته وبه وایي ستا په عزت ستا په جلال ستا په عظمت ستا په لویي دې زما قسمې چې د دې دپاره مې کوئ دا عبادت چې یو څه خشمړي یا یو څه شی یا یو څه خوراکه د دې خلکو سره وګټم په دغه طریقه باندې رسول الله فرمایي وایي الله پاک به ملایکو ته وایي انطلقوا به الى النار باید زی دا خلق جهنم ته بوژختی زما د فارې عبادت نه دی کړی اوس لږ سوچ کول پکار دی ظاهري دا خلق خو د عبادت دعوه یې کوله که نه اما ولیکن خبره څنګه ولاړه بل طرف ته دوکه نسو په دې باندې چې دوکه نسو چې روژه مې ونیوه تراویح مې وکړې الله پاک دې زموږ د نیتونو اصلاح وکړي الله دې زموږ کړی عبادت د الله د رضا دپاره وګرځي بل مقصد دې الله زموږ په زړه کې نه راولي دویمه ډله راولي هغه ډله راولي چې ریا و سمعت یې کوي الله رب العزت ورته وایي زما په جلال زما په عزت دې ستاسو قسم تاسو چې عبادت کوئ څه شي مې اراده چا دپاره مې عبادت کوي دا خلق بورتوي چې موږ دا خپل عبادت ستا په عزت ستا په جلال دې زموږ قسم موږ خلکو ته ځان ورلیدی چې زم دی یم خلکو ته مې دا خپل صفت ور اورېدی چې زه هم دغه یم د دغه دپاره مې کوي
حضرت رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي الله تعالی به ملائکو ته حکم وکړي انطلقوا به الى النار، تګ وکړئ تاسو په دا سړي باندې هم دوزخ ته وایي، دا به هم اور ته واچي چې ریا او سمعت یې پکې وکړي. درېیمه ډله به راولي، حدیث کې دا په سر کې ذکر و، دلته په ترتیب کې وروسته راغلی. درېیمه ډله به راولي، الله پاک به ورته ووایي ستاسو دې زما په جلال زما په عزت قسم تاسو د چا دپاره عبادت کوئ؟ دی به ورته وایي یا الله دې قسم خوړلو ته ضرورت نه و، ته خالق کائنات یې، د تمام مخلوق خالق یې، د تمام مخلوق مالک یې، زموږ په حال ښه عالم یې، هر څه درته معلوم دي، زموږ اراده څه وه دا تا ته معلوم دي، خو پر هغه سربیره بیا دې هم زموږ ستا په عزت و جلال قسم وي چې موږ ستا رضا مقصد وه، ستا دیدار مې مقصد. الله پاک به حکم ملایکو ته وکړي وایي دې خلکو رښتیا صفا خبره وکړه، هم یې دا اراده وه انطلقوا بهم، تګ وکئ په دې باندې الی الجنه و جنت. الله دې موږ په دې ډله کې راوړي، صفا سوتره یې بیا یې جنت. دا یوه خبر مې د دې دپاره راوړه چې عبادت کې باید خالص نیت د چا وي؟ د الله پاک وي، د بل چا خیال ساتل په عبادت کې، د بل چا څه توقع کول په عبادت کې دا نه دي ښه، ډېر ځان ساتل پکار دي. زړه کې به یوازې د واحد لا شریک رب د عبادت نیت وي، د هغه د راضي کولو اراده به وي، بل شی به نه وي پکښې. دوهم قسم داسې عبادت چې سړی کوي نو د دې دپاره ظاهري پاکي هم ضروري ده، لکه څنګه چې د زړه پاکي ضروري ده نو په دې کې ظاهري صفایي هم ضروري ده. ظاهري صفایي څنګه؟ خوړل به سم وي، څښل به سم وي، اغوستل به سم وي. که چیرې دا ظاهري صفایي راغله زموږ ستاسو سره د خیر، بس کار سم شو د خیر. ظاهري صفایي چې راسي دا د باطني صفایي اثر دی، د زړه اثر پر اندامو ښکاره کیږي، پر لاس ښکاره کیږي، پر خوله ښکاره کیږي، پر غوږ ښکاره کیږي، پر دې ټولو باندې هغه د زړه اثر بیا راښکاره سي. که چیرې خدای نه کرده په زړه کې شی نه وي بیا پر ظاهر باندې هم اثر نه کوي. زموږ په باچهانو کې یو باچا دی، د دې باچا نوم ابراهیم دی، د پلار نوم یې ادهم دی. ابراهیم بن ادهم د دې مختصر ډیر مناقب دي، ډیر غټ ولی الله دی. فقط مختصر یو دوه درې ټکي درته راوړم چې په ذهن کې دا خبره راسي چې داسې جوړېده پکار. ادهم چې د ابراهیم پلار دی، دا په بخارا کې په یو باغ کې اودس تازه کوي، پر واله باندې ناست دی اودس تازه کوي. اودس یې تازه کوي، د اودس تازه کولو سره کې کتله اوبو د هاخوا څخه یو داسې سیب راوړی، ستک سور سیب دی. دا سیب ته په عربي کې تفاح وایي. دا سیب یې راوړی. کله کله د سړي فکر نه وي، بې فکره یو کار د سړي سوی سوچ یې نه وي چې اودس آخري پښه یې پرې مینځله، اودس نور تازه سوی دی، سیب چې راورسېدی پښه یې وردی که سیب یې په اوبو کې دې خوا ته غټه واله ده، باغ مابین دی.
سیب یې راوواهی او داسې یې تازه کړي، سیب یې راواخیستې ویې خوړی. چې ویې خوړی ور فکر یې سو چې دا خو د یو چا و، دا سیب یو مالک لري، دا مې د چا دا وخوړ. زموږ په صحابه کرامو کې یو صحابي هرکل ته ورغلی، دا د روم باچا. هرکل ژر ژر کرسۍ و چوکۍ ورته راوځغلوله، ورته کښېښو. دی پکې کښېنست، یا صحابي چې کښېنستی چې ویې کته هغه د سرو زرو د ژر ولاړ سو، پر مځکه کښېنست، پر مځکه کښېنست. هرکل وخندله، وایي ولې پر مځکه کښېنستې؟ خدای ښه کرسۍ و چوکۍ و. وایي د دې څه نبي علیه السلام زما محبوب علیه السلام د دې څه منع کړی دی، د سرو زرو استعمال د نارینه دپاره دا حرام ناروا دی، پکې کښېنستل د زنانې دپاره هم حرام دي، او د پلیټ کې ډوډۍ خوړل د زنانې دپاره د نارینه دواړو دپاره حرام دي. خو صرف په اغوستلو په لاس کول د زنانې دپاره د سونا دا اجازه ده، د نارینه دپاره چیرې اجازه نسته، مطلقاً حرام دي. پر خاورو کښېنست. ګوره اول یې فکر نه و چې دا د سونا ده، خو چې کښېنستی ژر راغلی سو. ادهم چې سیب راواخیستی فکر یې نستی، چې ویې خوړی فکر یې سو. زړه کې درد ورسره. ګوره چې سړی د ننه جوړ وي، چې یوه د غنم دانه د بل وخورې دره په زړه کې درګرځي چې دا زموږ په زمانه کې چې خلک پر موټر سرپه نه کوي، خلک پر موټرسایکل سرپه نه کوي، خلک پر کور سرپه نه کوي، خلک پر هغه سړي پر مرګ باندې الله اکبر سرپه نه کوي، وژني خلک پر پیسو باندې، قریب قریب وژني. افسوس د داسې خلکو په حال، الله پاک دې موږ او تاسو وساتي. دا اندروني هلته په زړه کې شی نسته، که په زړه کې شی وای بیا به دا شیانو پر موږ ظاهري اثر کولی که نه. راسې د ننه په زړه کې جوړ سو، سړی په زړه کې جوړي، بیا د یوه روپۍ د سړي ولا دونه تاواني سړي ته معلومیږي لکه اسمان ته خطر. او چې سړی په زړه کې نه وي د الله سره جوړ، بیا یې باک نه کوي چې څونه وهي هغونه وهی شي. ابراهیم بن ادهم، د ابراهیم پلار حضرت ادهم رحمه الله، دی چې فکر وکړي چې د یو چا دی دا سیب، نو را روان سو پر ولی پر ژی، هله 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 چې ویې کته دیوال مخ ته رالی، دا واله د یو کوره سره راویست، د کور دروازه یې وټکولې، یوه زنانه راوت، د کور مالکه زنانه. زنانه ورته وایي څه کیسه؟ وای دغه اوبه ستاسو د کوره راځي، پر دې باغ باندې لګیږي، ما اودس پر تازه کړي، یو سیب یې را اخیستی و. سیب هغه سیب ما وخوړی، اوس کې روپۍ غواړې هم یې درکوم، دا باغ ستاسو دی؟ ول هو زموږ دی. که یې چیرې معافي راته کوې، خو نو بیخي نور علا نور دی. زنانه ورته وایي وایي بزرګ سړی الله پاک دې معاف کړ، زما د خوا خو بخښنه ده، خو دا یو خبر درته کوم، دا باغ زما او د یو شریک دی. ګوره څومره ډېرې مسلې راځي په دې یوه خبره، د حرامو څه اجتناب دومره انداز، د شریک څونه خیال ساتي. هغه زمانه په دې پوه ده زموږ د چې اسې د شریک مال خوړه کېږي، پر هر ترتیب چې چاته ورکول کېږي سر لا نه په ګرځي. هغه زنانه ورته وایي چې دا باغ زما سره شریک دی، خو زه دلته اوسېږم، د دې دوهم مالک چې زما شریک دی هغه په بلخ کې دی، د دې ځایه څه تر بلخه د 10 ورځو مزل، هلته ولاړ شه، نیم سیب مې در وبخښي، نیم سیب د هغه څه ماتې وه. حضرت ادهم د هغه ځایه راسم سو،
الله پاک شان ته بیا ګور چې کله بلخ ته راورسېدی باچا بیا غیبي پر آس پور دی عسکر ورسره دي هغه د بلخ باچا وځي په منظره باندې د په دې رفتار کې ځان ورساوی کیسه یې ورته هغه ول دا اوس نه کېږي سبا راسه زه په سفر روان یم منظرې له ځمه ته دونه غټې مسلې دلته خلاصوې نیم سیب دي بې اجازې خوړلی ادهم یې اوس په ځان پورې اریان کوي چې هغه زنانې خدای ژر معافي وکړه دا نارینه هم دی خو سبا ته یې خبره که نه خبره چې سبا ته سوه دی ولاړې ټوله شپه باندې عبادت کوي اظهارې کوي چې الله د باچا په زړه کې ور واچوي چې راوبخښي یا قناعت وکړي که اوس نه کوئ څه به کوئ چې زما نیم سیب راکړه سهار چې رالی باچا شه سم ناست دی باچا بیا ماښام باچا یوه لور درلوده یوه لور د خپلې لور سره یې مشوره وکړه چې تا ویلي وه چې ما یو بزرګ سړي ته ورکړه ما په خپل وخت کې دونه بزرګ نه دی لیدلی چې د لسو شپو مزل دی د لسو ورځو مزل دی په نیم سیب په بخښنه پسې کوي دا ادی اوس مې ولیدي نو که رښتیا د بزرګ سړي سره واده کول غواړې دغه دی سهار راځي هغه لور خو ورته ویله بیخي صحیح ده په ما به هسې خبرې نه کوئ خپلو زړو ته یار متوجه سي ستاسو لوړې و خوندې بیټلان غواړي د بلخ د باچا لور چې شي غواړي صوفي و بزرګ غواړي ستاسو دا ژیر خریلی سر وهلی غواړي دا هم لوړې دي دا ځي چیرې نیت یې چیرې دی دا ځای راوښه یاست دا دنیا خو به تېرېږي که نه تېرېږي نو د دې اراده چیرې د ستی اراده چیرې ده لږ ځای به سره شوي که نه د دې اراده هم د جهنم پر طرف د ټکټ هم د چا ورته کېښی د جهنم ستی هم ورسره خوښه سي هو دلته به یو بیټل درله راوګورو که نه یو داسې څوک به در پیدا کړو که نه د الله په خاطر د الله سره هم کول پکار دی که نه همدا اندروني جوړوالی نسته که اندروني سړی جوړ سي په زړه کې سړی نه زنانه بیا دا غواړي نه نارینه بیا دا غواړي ولې د نارینه توجه و فاحش بازاري فحاش ډمې ښځې ته ده ولې د ښځې توجه و داسې زنانه ته چې فحاشه ډمه هغه د سینما اوسېدونکي دې ته ولې ده دا د ننه زموږ جوړوالی نسته الله دې موږ د ننه جوړ کړي سهار چې ابراهیم بن ادهم ورته راغلی ورته وایي باچا د بلخ ورته وایي معافي درته کوم سیر در بخښم خو شرط سته وایي څنګه وایي زما یوه لور ده دغه لور سره به نکاح کړم او ورته وایي پیسې به درکړم روپۍ به درکړم معافي وکړه نکاح ته نه کوم اوس دا خو تجربه ده په ایمان ووایست په مسجد کې ناست د جمعې ورځ ده که موږ تاسو ته د دنیا یو لالچي باچا دلته راسي او لور راکوي راته وایي چې لور درکوم نو کم غازي اتل قهرمان به ولاړ سي چې باچا ستا لور نه کومه ډېر کم کسان به چې د دې مسجد جامع نه به وایي اما ادهم هلته ورته جواب کوي چې ستا لور نه کوم نه کوه اگر ته نه دا شرط د مجبورۍ په خاطر باندې مولا راوغوښتي نکاح وتړل سو ماښام چې کوټې ته ورغلی چې ویلي د دومره حسینه شهزادګۍ ناسته ده خو هم ډېره غټه بزرګه وه چې بل چا سره یې نکاح نه کول د بزرګ سره یې کول ادهم په دې کوټه کې 9 شوا روزه پر لمانځه ولاړ 9 شوا روزه یې لمانځ کړه
وشوه روزه بعد یې د خپلې بیبي سره نږدېکت وکړ چې غسل یې وکړي پر لمانځه ودرېدي الله پاک ته یې خواست وکړي چې یا الله نیم سیب د معافۍ دپاره راغلی و حل د مسلې داسې راوړه داسې ځای ته رالم د باچا دربار ته رالم دلته ناز و نیازه نزاکت دی په دې دربار کې به زه تا پیدا کوم په لمانځه ودرېدی چې په سجده پرېوتې د اجل دعي ته یې لبیک ووایي وفات شو ډېر خوش قسمته کسان به د الله په مینه کې د واده په شپه باندې مړه کېږي چې دې واده او الله دې دونه ورته محبوب در هر څه واده دې پرېږدي د الله په مینه کې دې رخصت شي الله پاک د دغې زنانې څه زوی ورکړي نوم یې ابراهیم بن ادهم پلار خو مړ سو زوی وزوکې هغه باچا نیکه مړ سو د مور د خوا باچا نیکه مړ سو ابراهیم ځوان سو باچا سو د شپې پروت دی که ګوري په دې چت باندې د باچهۍ د بام په دې باندې ترپی دی بیا دوري وزغلی یو شی بیا دوري وزغلی یو شی بیا دوري وزغلی یو شی چې راووتی ویې ورته وکتل چې څوک دی چې د باچا پر چت باندې پر بام باندې زغلي څوک یې وایي اوښ یم ها سربیره دربۍ چې جوړ کړی دی خبرې کې اوښ یم اوښ یې وایي دلته نو څه کوې وایي په الله پاک پسې ګرځه د وخنده ویله یې خواره کوي پر کومه خوا ور وختې لار د ختلو دي اوښ څنګه بام ته وختې چت بیا پر بام باندې پسې ګرځې پیدا کوې بارول دا ډیره محاله نه ده چې ته پر پلنګ بیده یې الله غواړې ته بیده پر پلنګ یې پر زرینه بستره یې او غواړې الله پاک نو زه بیا پر بام څنګه نسم پیدا کوم ابراهیم بن ادهم په هغه شپه باچې پرېښو رخصت شو د بلخ عراق ته ولاړ عراق ته چې ورسېدی خلکو سې پوښتنه وکړه څه مشایخو څه بزرګانو سره یو ملاقات وشو چې لږ حلاله خوړل حلاله ګوله ګټل ښه کسب کول پاکه خواري کښل چا ورته چې دلته ورسو بغداد کې یو ځای مزدوري وي 15 ورځې تېرې کې مزدوري هم پرېښو ولاړې چا پوښتنه پسې وکړه ولې ولاړې ول دغه نه وه پاکه شام ته ولاړې شام کې یو 15 ورځې خواري وکړه پرېښو مزدوري هم پرېښو د هغه ځای څخه ترتوس ته ولاړې ترتوس کې یو غټ باغ دی یو ډېر زبردست سړی دی دی باغ باغوانی یې ونیو 10 کاله یې د باغ باغواني وکړه 10 کاله باچهي پرې ایښې د باغواني کې عبادت کوي تاسو د مځکې پر سر باندې داسې وینئ تئ نور خلک دا باچهان خو مه را یادوئ سره خو زما نه لګېږي که نه باچهي به پرېږدي د باغوانۍ دپاره هغونه پسونه پسې وختل چې د خشمړې پر څه رقم پیدا خلک دغه دا خلک 10 کاله یې باچهي وکړه باغواني وکړه هغه باغ د باغ مالک راغلی ملګري ورسره دي یو بل خادم هم د سره په باغ کې ګرځي هغه ته اواز وکړي وایي دلته راسئ ورسئ تاودئ ښه خواږه انار راوړه انار یې وشکوله چې ورته رایوله چې مات یې که داسې ترودي هغه مالک د باغ ورته خشم وکړي
وایي ستا څو وخت دلته کېږي چې باغوان یې؟ وایي 10 کاله کېږي. وایي په دا 10 کاله کې تا ته ترو خواږه انار خورې، خپل ځان ته دا خواږه خواږه پکې خورې او موږ ته دې ها تروه را ورڅه خواږه را بیا ولاړی چې ویش کول راوړه تروه دي. دومره خشه مې ورته وکړه خادم ته وایي دا وخت وشړه دا سړی څوک دی چې په انارو نه پوهېږي ورڅه خواږه راوړه. درېیم وار چې راوړه دا د هغه تروه دي. باره وایي ته خپله څنګه خواږه کې پیدا کوې چې خورې؟ ده ورته وخندله ولفه الله دې مې قسم مې 10 کاله کېږي چې ستا د دې باغ باغوان یم که در ننه ما په انار څکه کړې، ستا د باغ انار ما نه دی خوړلی، زه باغوان وم د خوړلو دپاره نه یم دلته راغلی، څکه مې نه راغلی. دا مسلماني ده، دا د ننه جوړ دی دا کس. زموږ څه خلک پارسل پر لارې نشي تېرولی، موټرسایکل پر لارې نشي تېرولی. په فرض روژه کې موټرسایکل ځینې اخیستی، په فرض روژه کې ماشین توپنچه باندې راواړی ټک ټک ویو. دا د ننه نه دي جوړ خلک. په فرض روژه کې کور ته ورولېږي مسلمانان بیا دومره کم همته کم وسه سوه کور ته پر دیوال در اوړي تا سره توپنچه هم پرته ده، دی کور نسته توپنچه او توپک نسته، دی پر کور در اوړي او ته لا ورته ګوري. دا خو د پیغمبر علیه السلام فرمان دی د سپي مرګ په بلا که دغه جایز دی لکه د کور اوښتونکي جایز. قسم مې درته وایم. نو ته چې هغه سره ولې څوک ولې پر امریکایانو او شورویانو خو هغه ټک نه کسې کولی، نو که سره ولې څوک؟ ستاسو پوښتنه کوم سرناخلاصه مسلمان لږ راویښ شه، ګر سره به دا کوې ته څه؟ په دغه رقم کمزوري نیمه مړ ژوند نیم ژوندی نیم مړ دغه نو په روډ باندې چې څوک ورسره ومژلېږي سترګې یو برګې واړه یو خشه موکې څک نشد یې کړې ده. نشد ستا پلار دالته ولې نه ده کړې چې دغه په کور ته در اوړي ولې دالته دغه ته څه نه وایي؟ په شرمو مې وشرمولو د خدای په خاطر باندې لږ غیرت په ځانو کې پیدا. دا د کفارو رسمونه پرېږدي، دا تصویرانو زموږ ستاسو کمزوري راوسته، بې غیرتي زموږ ګورو ته تصویر راوسته، ټي وي راوسته، لوی موبایل راوسته، چې دا پرېږدو بیا به غیرت الله راکې پیدا کړي، جرأت به الله راکې پیدا کړي. بیا دې دا خلک زموږ پر ګلیو کوڅه باندې راسي، لږ سوچ وهل پکار دي که نه؟ هغه د باغ مالک پر وخندل ول څه کوې؟ د ځانه د ابراهیم بن ادهم راته جوړ کړي، پر ملګرو مخ راواړوي. دونه نه پېژنې چې ابراهیم بن ادهم د هغه دی. دی پر خپله لار ولاړه، خپل انار یې وخوړه. هغه خادم سهار د کلي په مسجد کې اعلان وکړي، وایي زموږ د باغ باغوان ابراهیم بن ادهم دی. د کلي والا ټول پسې را روان سو، اوس 2 جنې غواړي. دی وایي د درختې سره مې ځان پټ کړي چې دی ګرد د باغ ته را داخل سو، زم کې ورګډ سوم، باره کې ورک سوم بدې کې. دی په باغ کې ګرځېده، زه پر دروازه راووتم، جنې ولاړه. بیا مې ولاکه یا هغه شام لیدلی دی یا مې هغه باغ لیدلی دی، نه مې ترتوس لیدلی دی، پر خپله لار ولاړم. ابراهیم بن ادهم رحمه الله ولاړی وفات شو. که موږ و تاسو د اندروني جوړ سو، بیا به د حرامو څه هم داسې اجتناب وي، بیا به د ناروا څه هم داسې اجتناب وي، بیا به د چا راته وژل هم ګران وي، د چا راته زورول به هم ګران وي، نااکه په چا پسې غیبت به هم ګران وي، نااکه په چا پسې درواغ ویل دا به هم راته ګران وي. که چیرې اندروني سړی نه یې جوړ، بیا د حرامو نارواو د درواغو د هېڅ په کیسه کې لا نه، یار څه چې وکړه هغه یې وکړه. بې مهاره اوښ دی پر هر طرف چې ایله کوي. مسلمان نن ځان داسې جوړ کړی دی چې بس هر څه ته ته ور ایله یې، هغه که د کافر رسم دی که د هر چا رسم دی. لږ مسلمانانو ته سوچ وهل پکار دي، پر خپل زندگی باندې غور کول پکار دي. الله تبارک وتعالی دې موږ و تاسو قوي مسلمانان کړي. الله دې زموږ زړونه د ایمانو را ډک کړي
چې څنګه ایمان الله زموږ څخه غواړي الله دې داسې ایمان راکړي چې څومره مسلمانان په تکلیف دي الله دې په استراحت کړي چې څومره مسلمانان د الله د دین خدمت کوي الله دې حافظ و ناصر و غاور الله دې ټول بندیان د بندر اخلاص کړي الله دې دا کرغېړن زندانونه مات کړي الله تبارک وتعالى دې موږ او تاسو زموږ تاسو مور فلار د حشرګاه میدان ته په سپین مخ کې راولي الله تعالی دې مې د رسول الله د مبارک لاسونه د حوض کوثر او بنصیب کې واخر دعوانا الحمدلله